دشمن نه د نجات موندلو دپاره د فالله خیر حافظه وهو ارحم الراحمین یو داسې وظیفه ده چې دا وظیفه کله تاسو شروع وکړئ تمام دشمنان به الله جل شانه خوار او زار کی. الله جل شانه به د دشمن د شر نه تاسو محفوظ ساتي. زما محترم ورونو، نن درته فالله خیر حافظه وهو ارحم الراحمین یو داسې دعا درته هیمه. کلم چې تاسو د دې دعا وظیفه شروع وکړئ نو الله جل شانه به تاسو د دشمن د شر نه محفوظ وساتي او د هر قسم شر نه به الله جل شانه تاسو محفوظ ساتي. که هغه د دشمن شر وي، بعضې دشمنان ډېر زیات شریر وي او بعضې دشمنان داسې وي چې هغوی انتخابي زیات شریر خلک وي، یعنی هغوی داسې وي چې خپل مخالف ته نه هر وخت په اور کې ولاړي او 24 ګنټې دوی ته دا خطر وي چې یاره اوس به دشمن راشي په ما باندې به حمله وکړي، ما به ختم کړي. چې کله د دشمن یره وي نو دا وظیفه شروع کړي فالله خیر حافظه وهو ارحم الراحمین. الله جل شانه به تاسو د دشمن د شر نه محفوظ ساتي. که دا هر قسم دشمن وي او اصل کې دشمنان په دوه قسم دي، یو ته ویلی شي د پټې جامې دشمن او یو د ښکاره جامې دشمني. د ښکاره جامې دشمن خو زم پیژنم، تیم پیژني، هر یو کس یې پیژني، لیکن یو وي د پټې جامې دشمن چې هغه هر سړی نه پیژني. هغه به تا سره په ظاهره باندې خروغ وي، ښه به سره جي جاړ کوي، لیکن چې کله یې په تا باندې وسبر شو نو لازما به د ستا د ختمولو کوشش کوي. د دغې پټې جامې دشمن چې په ظاهره زما سره دوست وي لیکن هغه زما د لستوڼې دغه د ښامار وي، د دغې دشمن نه هم د نجات دپاره تاسو د فالله خیر حافظه وهو ارحم الراحمین دا وظیفه کولی شي. او دې نه علاوه د هر قسم شر نه به د هم الله جل شانه محفوظ ساتي. د ناګهاني آفاتو، د مصیبتونو، د آفتونو، بلیاتو، د هر قسم شرونو، فسادونو د هغې نه به د الله جل شانه د دې مبارکې دعا په وسیلې سره به د الله محفوظ ساتي. دا دومره زبردسته دعا ده، کم یو انسان چې د دې دعا وظیفه شروع وکړي هغه به د دې ډېر لوی تاثیر وویني او داسې ځای نه به ورته رب العالمین د دې انسان چې دې امداد به کوي چې د دې انسان به په وهم فهم او ګمان کې هم نه تېرېږي. داسې ځای نه به رب العالمین امداد کوي او د ځمکې او د اسمان د آفتونو نه به الله جل شانه محفوظ ساتي. خصوصا د دشمن نه د نجات موندلو دپاره په دې کې یو ډېر لوی تاثیر پروت دی. زرګونه دشمنان یو طرف ته او د دې دعا پاور بل طرف ته، نو د دې دعا هغه مقابله نشي کولی. کم انسان چې د دې دعا فالله خیر حافظه وهو ارحم الراحمین د دې وظیفه کوونکي جوړ شي، دشمن به هغه ته په بد نظر باندې نشي کتی. البته که یو دشمن ډېر زیات زړور وي او هغه خپل مخالف ته یعنی تا ته لږ شاندې په بد نظر باندې وګوري او د ستا د ختمولو اراده وکړي یا تا ته د ضرر رسولو اراده وکړي نو الله جل شانه به هغه ته یو قسم لا مخې ته به آړ روباسي، یو مصیبت به ورته الله جل شانه روباسي او په هغه مصیبت کې به د انسان په خپل ځان باندې اخته شي، ته به یې د خیاله وځي. داسې پاورفل او زبردست وظیفه ده. نو د دشمن نه د نجات موندلو دپاره چې زه د هغه د شر نه هر وخت محفوظ یم نو دې دپاره درته راځي د دې وظیفې کولو طریقه ښیم. د دې وظیفې کولو طریقه دا ده چې 5 واړه وخته لمونځ به پابندۍ سره کوې او د هر منځونه پس چې څنګه د فرض منځونه پس سلام وګرځئ نو د ټولو اول به 10 کرته په رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف ووایئ او بیا دغه وظیفه او دا دعا فالله خیر حافظه وهو ارحم الراحمین دا به 10 کرته ووایئ او بیا 10 کرته فرسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف
او بیا به لاس پورته کړي او داسې سوال به وکړي یا الله ما د تمامو دشمنانو نه محفوظ وساتي. څومره چې زما دشمنان وي، که د پټې جامې دشمن وي او که د ښکاره جامې دشمن وي، الله ما د تمامو دشمنانو نه محفوظ وساتي او د دې ټولو دشمنانو نه ماته نجات راکړي. او دویمه دعا ورپسې داسې کې الله ما د دنیا ما د ځمکې او د اسمان د اپتونو نه وساتي، د نګهاني پجایي اپتونو نه زما نجات نصیب کړي. دا دعا کوئ او دا وظیفه د هر منځ نه پس په دغه طریقې سره کوه چې کومه طریقه درته ما وښوله. انشاءالله د دې وظیفې په برکت باندې به دې الله جل شانه د دشمن د شر نه محفوظ ساتي. او که دشمن ته څه قسم له نقصان رسول غواړي نو ګوره هغه به خپله په خپل ځان باندې اخته شي، ته به د خیاله وځې. نو یو ډېره زبردسته وظیفه مې درته وښوله. دا وظیفه بلکل تاسو کولی شئ او د دې وظیفې تاسو ټولو ته مکمل اجازه شته. دا وظیفه بلکل تاسو کولی شئ، دې نه تاسو پیدا اخلئ، لیکن د الله نه یره پکار ده چې ناجایزه ګورې څوک تنګول نه دي پکار او نه به چاته خیرې کوي. خیرې به قطعا هېڅ چاته هم نه کوي. پس دا وظیفه کوه. که هغه کس په ظاهر کې په حقیقت کې ظالم وي، بس الله به ترې ستاسو بدل واخلي. او که ظالم نه وي، د ظلم اراده کوي، نو مخې ته به د هغه یو قسم لا رکاوټ به راځي او ته به د خیاله وځې، یعنې تا ته به هغه نقصان نشي درکولی. یو ډېره زبردسته وظیفه مې درته وښوله، خو چې په ناجایز ځایونو کې چې کوم دی استعمال نه کړي، صرف په جایز ځایونو کې استعمال کړي.